په انسان الله کله خوشحالي راولي او کله مصیبت. په دواړو کې د انسان خیر دی یره کې انسان سوچ وکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی زما داسې خوښه ده چې یو ورځ اوږېمه او بله ورځ موړېمه، کله اوږې او کله موړ. ولې چې اوږېم چې الله ته راجع شم، الله ته رجوع دا ده چې زه صابره شم، الله ګورې په دې لوږه زه صبر کوم او الله دا لوږه ستا د طرف نه ده، موړوالی ستا د طرف نه دی، نو خدای چې تا ته راجع شم هر څه ستا لاس کې دي. او که کله موړ شم د الله حمد او شکریه به ادا کړم. مسلمان لا همدقسې پکار دی چې په ده مصیبت او غم او تکلیف راشي، خامخا مصیبت راځي، یا سړی ناجوړه شي، یا په مال کې تاوان وکړي، یا ته غلو شي، یا ته فصل خراب شي، یا ته مړی شي، یا بل څه تکلیف راشي په انسان، دی به په هغې کې صبر کوي. او که خوشحالي راشي دی به د الله حمد ادا کوي او د رب العالمین شکریه به ادا کوي. شیطان مونږ خطا کوي. که سړی خوشحاله شي او د دنیا نعمتونه سړي ته راشي نو دی غافله شي، خدای ته یېري، بیا دنیا ته او د دنیا مال ته توجه وي. او که کله تکلیف په انسان راشي نو دی د الله نه ګیلې شروع کی، الله نه فریادونه شروع کی او د الله د رحمت نه دی مایوسه شي. داسې نه ده پکار. په تکلیف کې به صبر کې او پراته کې به د الله حمد او شکر ادا کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، نبی علیہ السلام وی درې څیزونه چې زه پې قسم خورم، قسم. نو پیغمبر چې په یو څیز قسم خوري اخو واقعي خبرې کنه. یو وی زه په دې قسم خورم، نبی علیہ السلام فرمایي چې صدقې سره مال کمیږي نه زیاتېږي. دا د الله د کتاب بیان چې ویربي الصدقات یمحق الله الربا ویربي الصدقات. نو یو په دې قسم خورم چې صدقه څوک ورکوي دا نه وي چې زما مال به کم شي، مال زیاتېږي. یوه شو. دویم زه په دې قسم خورم چې کوم سړی سوال کوي د ده په دې سترګو پړه کې به فقر نورم زیاتېږي. ظاهر کې کمال ډېرې خو د زړه فقر به وي. سوالګری سړی هر وخت د بل نه سوال کوي نو زړه نه فقیر دی که نه، لکه په هغه خپل مال باندې استحکام او په هغه خپل مال صبر نشته. یو د مال غنا ده او یو د زړه غنا ده، زړه غنا نشته. دوی په دې قسم خورم. او دریم په دې قسم خورم رونو دې ته غوږ کېږدي. بعضې وخت یو سړی وایي که نه یاره جي که ته ولې په جرګه ول چې دې ماف کا نجیبه ما ظلم کړی. دا زموږ جاهلان خلک د جهالت خبرې کوي. ما سره دا زیاتې کړی دی، ما سره دا ظلم کړی دی او ما سره دا کړي دي. هلکه نو تر کومې پورې به ته ظلم تپوسونه کوې؟ معاف کړه که نه سړی. په کور کې په ورورولۍ کې یو بل سره زیاتې کمې نه کېږي. د ښځې او د بچو منځ کې زیاتې کمې نه کېږي. د پلار او د زامنو په منځ کې زیاتې کمې نه کېږي. د ګاونډي او د ګاونډي په منځ کې نه کېږي. د رشته دار او د بل رشته دار په منځ کې نه کېږي. دا جهالت دی چې ته ورته وایې ما معاف کوه. هغه وایي نه، د دې خپل زیاتي تپوس به کوم. او لکې بیا څه وایي؟ جرګې والا ته څه وایي؟ خلک به څه وایي؟ که داسې وبخم او داسې معاف کړم نو خو زموږ عزت لال خلک به راته سبا پیغورونه کوي. او تا نه څپېغله وویسته او داسې دې معاف کړ، په ته ډز وکړه او تا داسې معاف کړ، تا ته کنځل وکړل او تا داسې معاف کړ. اوس راشه حضور پاک مبارک څه فرمایي؟ ښکلی پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درېیمه خبره چې وي زه پې قسم خورم که په یو سړي ظلم او زیاتې وشو او ده پې صبر وکړه، حضور پاک مبارک فرمایي زما د قسم چې دله باندې عزت ورکوي. مونږ خو وایو که نه بدله مو وانه غېښته او صبر نه مو که خو بېعزته شو. او زه پې قسم خورم چې دله باندې عزت ورکوي. صبر کې ډېر لوی او بغیر د صبر نه به څوک وکړي ځه چې بچی دې مړ شو ته صبر نه کوې څه به کوې؟ مال دنه لاړ او ته صبر نه کوې څه به کوې؟ خامخا به صبر کوې. که 15 ورځې پس 19 ورځې مخ وټکې په 11مه به صبر کوې. یو میاشت به مخ سر وټکې په 12 یو میاشت پس به صبر کوې. دا شکر وباسه چې الله دله په دغه صبر کې چې ستا فطري شی دی خامخا به صبر کوې، الله به دله اجر درکوي. من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. دا حدیث قدسی دی حضور پاک مبارک فرمایي چې زما نیکانو دوستانو سره ټوکې ټقالې مه کوئ او که مو ورسره دشمني او زیاتې وکړو اعلان جنگ درته کوم الله وایي زما جنگ ته تیار اوسېږي. الله ته سپاره. بس ما درته مخکې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه واقع غالبا ویلي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پلار مړ شو، مور یې بوډۍ وه، ډېره بوډۍ، د ګرځېدو هم نه وه. د یو سړي ورسره بغض و نو خلکو پورې نن سبا خنداګانې کوي که نه. په لاره به روانې داسې خبره به درته وکړي هلکه یو ټک مې وله ورکه ښه زړه به دله خفه کړي. دا ډېره لویه ګناه ده.
د مسلمان له به نه خفه کړي. هلکه دا مې برابر که داسې خبره مې وکړه چې اوس بړه خوري ښه سوچ به پرې کوي. دا د ګناه خبرې مسلمان مه خفه کوه. که مسلمان خفه کې د مؤمن دا زړه د الله عرش دی ویرېږه چې الله به ورته هم خفه کړي. د دې آیت ورکې راشه دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لږ غوندې خفه کړم ورپسې راغی. امام صاحب ما اورېدلي دي نعمان ابن ثابت نوم ما اورېدلي چې ستا پلار مړ شوی دی مور دې کونډه شوې ده وی زه راغلی ما سره په نکاح کا. څونه سپکه خبره ده چې یو سړي ته وایي چې مور دې ما ته په نکاح کا او مور یې بوډۍ ده 80 نه مه اورېدلې ده. د هغه مطلب دا و چې دی به لږ په دې دړمن کړم. امام صاحب څه وایي ګوره ناشنا که بل سړی وی نو که نور څه نو مړی نه خو به یې نیولی و که او بلا شاګردان یو شاګردانو ته یې ویلي چې راشه دا سړی راونیسئ. امام صاحب څه وایي الله عقل ورکړی وی داسې کار دی که زما د لور خبره وه اوس څه مې درله درکړې زما مور د هغه خو د ډېر عمر خاونده ده او د خپل اختیار مالکه ده دومره اجازت راکړه چې تپوس خو ته وکړم که نه وربشم تپوس به ته وکړم نو که د هغې اختیار دی که د سره نکاح کوله د په نکاح به یې کړم او که د سره نه کوله نو زما پې څه وس دی هغه خو مشره ښځه ده ګوره څونه صبر وکړه عجیبه خبره یې وکړه ورېږه تپوس نه کوم ښه دلته ودرېږه. امام صاحب پورته روان شو 2 قدم یې نو اغوښتې چې هغه سړی په ځمکه را پرېوته او تړتکې والې مردار شو مړ شو. امام صاحب ته به خلکو وی خدای پاک دله ډېر زر بدل وانه غوښتي وی ګوره چې صبر وکړې صبر ته خپله سپېړه وباسې نو ستا په سپېړه کې به څه زوري خو که صبر دې وکړه الله ته دې پرېښوده د الله د سپېړې نه مضبوطه سپېړه بله نشته دی. الله په خپلو دوستانو ورونو خفه کېږي. موږ د الله خپل دوستان جوړ کړي. د الله دوستان څوک دي؟ قرآن شریف کې الله فرمایي الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. د الله دوستان هغه دي یو سوچه ایمان والی بل وکانو یتقون تقوا پکې وي پرهیزګاري پکې دا د الله دوستان دي. د الله دوست هغه نه دي چې په سر یې جنډه لګېدلې ده. د الله دوست قرآن ماته ښیي قرآن الذین آمنوا وکانو یتقون چا کې چې ایمانی مسلمانی عقیده برابر ده وکانو یتقون او تقوا او پرهیزګاري پکې وي نو چې تقوا او پرهیزګاري پکې د مسلمان دی دا د الله قرآن و چې دا د ما دوست دی. نه الله په خپلو دوستانو خفه کېږي. څوک در سره زیاتي وکړي او در سره ظلم وکړي صبر کوه الله ته سپاره غږ مه کوه صبر وکړه الله ته سپاره. ته ګوره چې رب العالمین ته درله څنګه بدل اخلي داسې بدل به درته واخلي چې د چا په خواب و خیال او په ګمان او په وهم کې به هم نه تېرېږي. نو صبر بهترین صفت دی د مسلمان. حضرت ایوب علیه السلام باندې څومره سخت تکلیفونه او بیماری تېره په دنیا کې دونه تکلیف او بیماری په چا نه تېره شوې لکه په ایوب علیه السلام چې کومه تېره شوې. یو تفسیر لیکي 18 کاله دا جوړو بچی مړه شو بچی دا آفاتی په انسان راځي نو بچی ټول مړه شو او شیطان الله ته بړې والې وې شیطان بړې والې وی ستا دا بنده کې عبادت کوي نو ځکه کوي چې بلا بچي دي په هغې مطمئن دی خلکو سره د بچو فکر نو عبادت نشي کولی بلا مال او دولت یې ځکه ستا عبادت کوي بلا ځمکې او جایدادونه وینځي او نوکران دي اوزګار د عبادت ته که دی لږ غریب وې او یا دته څه تکلیف وې ستا عبادت پې نه وکړې ډېره اوږده قصه درته نه کوم هغه مقصد له راځم الله وی ودرېږه دا چل به وکړو خلکو ته ښکاره کوله ګنې د الله نه څه شی پټ نه دی بچي مو له مړه کړل او چې څومره نوکران او غلامان او مریان و هغه یې موله ختم کړل او چې څومره مال او دولت هغه هم ترې واخېسته او چې څومره کورونه او بنګلې وې ښه مالدار د زمانې و هغه هم ترې ختم کړل. الله کولی شي که نه شي کولی په دې غاوېره یو کړ یو سړی زما خو مال او دولت ته برید تاوی زما خو بچي دي زما خو قوم دی زما خو کلاشنکوپ دی زما خو طاقت دی الله کې وغواړي قسم په خدای چې په سکندونو کې درنه دا څه اخېستی شي. ډېره مو لیدل پر خپلو سترګو د کلاشنکوپ او د ټوپکو خاوندان او د ځمکو او د جایدادونو د کارخانو خاوندان او د قوم خاوندان مو لیدل چې بیا د پولې پړق ته ناست دي د بل په حجره کې چیلمان ډکوي. په بعضې حدیثو کې داسې راځي وایي دا مصیبت په بنده د الله رحم او کرم دی ګناه پرې راځي مرتبه پې اوچتېږي. بل حدیث کې راځي چې دا په الله پاک د انسان یو ابتلا او ازمایش دی چې دی پکې څه کوي او بل کې راځي چې دا د الله قهر او غضب دی. د قرآن شریف آیاتونو کې هم داسې راځي. مولانا شرف علي صاحب وایي دا په څه پېژنې چې دا زما را تکلیف او مصیبت د کومې قبیلې نه دی. وایي که په چا دا مصیبت او تکلیف او بیماري او رنځونه رالل او ده پکې فریادونه شروع کړل او د الله نه ګیلې او شکوې شروع کړې خدای زه دې لیدې خدای زه د عبادت کوم په ما راولې هغه فلان کې نه کوي په هغه نه راولې
نو که دا فریادونه شروع کړل ته پوهېږي چې دا د الله قهر او غضب دی او که دې پکې چپ او چپ خوشحال هم نه دی خو یاره د الله نه ګیلې او فریاد هم نه کوي نو دې سره ګناه راځي دا سړی دی په دې پوه چې زما پې ګناه راځي یو ازمایش دی او که دې پکې خوشحاله و لکه د حضرت ایوب علیه السلام په شان دی خوشحاله دی په دې مصیبت کې وی دا ته د دې خبرې نښه ده ډېرې په دې پوه شي په دې زما رب العالمین درجې بلندوي نو حضرت ایوب علیه السلام هغه تکلیفونه د دې مرتبې نه و پیغمبر د پیغمبران د ګناه نه محفوظ د هغه په الله مرتبه او درجه بلندوله او صبر پې کوي صبر قرآن شریف کې الله په خپله فرمایي انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب درې صفتونه الله ذکر کوي انا وجدناه صابرا الله وی موږ صابر او مونږ ته ګوره چې الله وی صابر او نو ته پوه شه ځکه بعض انسان مونږ ته صابر ښکاري خو د نه صبر نی په خولې به صبر کوي او لکه ګیلمن دي او چې الله وی صابره دی خو الله د انسان د زړه نه هم خبردار دی که نه نعم العبد الله سوی لکه مونږ پښتانه وایو لکه پلان کې ډېر ښه سړی دی الله سوی نعم العبد ایوب علیه السلام ډېر ښه انسان و الله وی ډېر ښه بنده و ډېر ښه انسان و او دریم نمبر سوی انه اواب هر وخت به ما ته زاري کوله او ما ته به رجوع کوله بغیر زمانې بل چا ته رجوع نه ده کړې په لارې ښځه روانه وه ښځې غریبې به وله خدمت کو او دونه تکلیف ته ورسېد چې خلکو د وطن نه وشړو لرې کوي دا خاوند دې زمونږ د وطن نه وباسه دا بیماري مونږ ته راخوره نه شي د کلي او د وطن نه یې ویستو ښځه هم ښه ښځه ونو الله دې د انسان ښځه چې ښي که نه دا هم جنت دی ګورې نو حضرت ایوب علیه السلام ښځه هم داسې ونه هغه غریبه به هم ګرځېده و خاوند له به سره پیدا کول د خوراک د دارو د دروملو شیطان د انسان په شکل یو ځل لار کې ورته ولاړ دا پې راله وی څه کې وی خاوند مې ناجوړه دغلته پروت دی وی زه راته دارو ښیمه او دا خاوند به دې بلکل جوړ شي نن به ټیک شي زه دلته ولاړ یم بیا راشه که ټیک نه شو خو یو معمولي غوندې کار وکړه وی څه کار وکړم وی تاسو څه چل کوئ دا خاوند دې څه کوي وی دارو درمل هم وله کوم او خدای ته چغې وایي هم الله ته چغې وي چې خدای ما جوړ کړو زه الله ته چغې وایم چې زما دا خاوند جوړ کړه نو وی جوړ خو یې دله نه که که دونه موده کې وی ما ته سجده ولګوه په دې ځمکه سر کېده او وی زه دلته ولاړ یم ته ورشه او واپس راشه که دا خاوند دې جوړ نور دې ذموار یم په دغه زمانه کې د تعظیم سجده جایز و د عبادت منع وه لکه ما درته د یوسف علیه السلام د رونو خبره وکړه د عبادت سجدار دی هر وخت شرک دی او ګناه ده دا ښځه ورله یعقوب علیه السلام ته یو خبره ایوب علیه السلام ته یو خبره درته کومه وی دغه د یو سړی دی او هغه دقسې یو ټکې راته ووې خو زه ستا نه تپوس کومه او چې اوس جوړېږي په دې ساعته وی دا خو شیطان دی وی هغه وخت جواب ولې نه ورکړو چې ځه مخ دې رسوا شه شیطانه دا دې څه وکړل دا ګناه کار کې او که زه جوړ شم که نه ایوب علیه السلام په دې بیماری کې ورته وایي که زه جوړ شم نو زه به تا پرېږدم نه او سل چوکې به دې وایم پرېږدم دې چې سر غداره به دې وایم اوس که بله ښځه به څه به وي چې ښه در په در د سره ګرځم ناجوړه پروت دی ډوډۍ دله پیدا کوم مزدورۍ پردی کوم دارو هم دله راوړم او لا دومره په ذهن کې دی غصه پرته ده که لا جوړ شي ما به وی هم د خپل کار کوه او ته څه وایي وی تا دې الله جوړ کړي الله دې جوړ کا خیر دې سل نه زر غزاره مې وغو چې تا الله جوړ کړي ښځه د پیغمبر ښځه ده که مجلس او ماحول خو اثر لري د پیغمبر صفت و پکې حضرت یعقوب علیه السلام چې هغه بیماري ژبې ته ورسېده د الله نه به سوال نه کو چې ما الله جوړ کا اپا هغه بیماری مطمئن خو چې ژبې ته هغه بیماري ورسېدله وی ربي انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین بس الله نور ستا ذکر پاتې کېږي او ما ته دا بیماري د ژبې ته ورسېدله الله ته ارحم الراحمین ته ما جوړ کړي قرآن شریف کې الله فرمایي فکشفنا ما به من ضر ووهبنا له اهله وبستهم معهم رحمة من عندنا الله فورا جوړ کړ دا ښځه بار تلې وه او چې ایوب علیه السلام دقسې پروت و جبریل علیه السلام وله راغی چې راغی خپې یې ولې اوچته کړه په دا ځمکه یې وله وډبوله الله په هغې کې د خوږو اوبو مزداره چینه پیدا کړه یخې اعلی بله خپې یې ولې اوچته کړه په ځمکه یې وډبوله هغې کې د ګرمو اوبو چینه پیدا شوه زه یې راپاڅوم په هغه ګرمو اوبو یې ویې لمبل او دا یخې اوبو وڅښه هغې پرې وڅښلې ټوله بیماري ته رب العالمین په هغه یو ساعت کې ختمه کړه او د جنت نه اعلی قسم جوړی وله راوړه هغې ورته واغوسته او د جنت خوشبو یې پرې پورې کړه چې ښځه یې څنګه راله او په هغه ځای کې دا اوس ګرځي را ګرځي چې دا خاوند مې مړ شوی دی او چې ته شرمخان او زمرو جوړ تختولې ځکه شته دی نه
دا خو یقین نه کېږي چې دا مخامخ کم انسان په ښکلې خشته جوړه کې خوشبویه کې ناستې دا به ګڼي زما هغه خاوند ایوب علیه السلامي دا سوال نه پیدا کېږي او ورته اوس خاندي او دا ګرځي دا ګرځي هغه ورته اواز ورکړي ښځې څه کوې ای وی دلته کې زما یو رنځور خاوند پروت او جاړي اوس چې هغه زما خاوند به کوم چا به وړي او دی به کم مرغه به تختولي او دی به کم زناور تختولي وی ته دې خوا راشه ترې خپل خاوند پېژنې وی یو پېژنم یې دا ځای اوس پروت و که نه زه لاړم دارو پسې او رنځور دا ځای پروت و وی ته پکې څه نښه پېژنې خو چې دا خبره یې ترې وکړې او داسې مخامخ یې ورته وکتل وی ته معلومېږي لکه چې زما هغه خاوند دی وی یو زه یم الله زه جوړ کړی یم صبر یې وکړه صبر نو چا چې تپوس وکړي یو ځل ورته یې وی ګوره الله خو د سره ایوب علیه السلام ته یې ډېر ښېګړه وکړه که نه داسې سخته بیماري د رب العالمین جوړه کړه وی د الله په دې نعمت ډېر خوشحاله یم روغ صحت هم د الله نعمت دی او بیماري هم د الله نعمت دی په بیماری کې الله اجر ورکوي وی ډېر خوشحاله یم یاره د بیماری یو لطف مې په دا غوږونو کې پروت دی په دا اله کې مې پروت دی انمونم وی څه شی دی وی سار وختي به رب العالمین آواز راکړه ایوبه څنګه او مخامخ به راله بیا آواز راک ماښام به بیا آواز راکړه زما بنده ایوبه طبیعت دې څنګه دی ما به ورته دا نه وي چې الله ما جوړ کا ما به الله خیمه نو چې الله زما کوم عیادت او بیمار پرسې او تیمارداري کړې ده او زما نوم به په ښکلې خوږه مزېداره طریقه باندې واخېسته او تپوس به یې وکړو وی هغه لطف مې په دا غوږونو په دا اله کې پروت دی هغې پسې خفه داسې به نه وی چې خدایه ما له صبر راکړه دا ګناه ده حدیث پاک کې راځي داسې به نه وی ځکه چې صبر غواړې خو د صبر خو د مصیبت نه پس راځي یو سړي د نبي علیه السلام په مخکې د صبر دعا وکړه وی د خدای منده مصیبت دې وغوښته صبر راکې نو صبر خو الله راځي چې مخکې دې مصیبت نو صبر به راځي داسې مه وایه خو که مصیبت راغې نو بیا ویلی شي چې یا الله په دې مصیبت کې ماله صبر راکړه مخکې به دا وی فاسأل الله العافیه چې خدای د مصیبت نه مې وساتې دا وایه خدای ما د مصیبت او د غمونو نه وساتې خو که کله مصیبت او غم او تکلیف راغې نو بیا دا سوال کولی شي چې خدای په دې کې ماله صبر راکې نو حضرت ایوب علیه السلام صبر وکړ قرآن شریف کې الله څه وایي هغه چې څومره مال دولت و هغه هم ورته مونږ واپس کو او چې څومره اهل او بچو هم ورته مونږ واپس کړل الله پې د سرو د سپینو باران وکړه د سرو د سپینو حدیث پاک کې راځي منډې والې او هغه سره زرې ځان ته رانږدې کول الله ورته وایي ای ایوبه ته ما غني کړی نه د دې نه پیغمبري مې نه در کړې داسې دې سرو سپینو پسې دې منډې شروع کړې وی لا غنا عن برکتک وی الله دا ستا برکت دی که نه ستا د برکت نه زه مستغني نه یم دا دې راوغورځول خو ستا برکت دی که نه وآتیناه اهله ومثلهم معها هغه اهل و عیالم وله ورکړو د هغې دوچن بچي م وله ورکړل چې څونه مال و د هغې دوچندو مې وله ورکړو څومره نوکران او ځمکې و د هغې دوچندو مې وله ورکړو نو انسان باندې تکلیف مصیبت چې راشي الله دې موږ ساتي ډېرې صبر کوي بس که چا د سره زیاتې او ظلم وکړه په خپله بدل ما اخله الله وی تا ته مې وسپاره ته پیشه او دې پیشه نو ته ګوره د الله څپېړه چې الله دې څپېړه وباسي او که څپېړه دې نه وباسي معمولي تکلیف کې صبر کوه تکلیف او مصیبت چې په انسان کلم راشي او انسان پکې صبر وکړي ډېر دا نه وایي چې اوهو دا صبر او دې فریادونو سره به زما مصیبت ختمېږي او دې چغو سره به زما مصیبت ختمېږي په چغو او په فریادونو مصیبت نه ختمېږي په صبر به ستا له تسلي ورځي صبر بکے په هر تکلیف او په هر مصیبت کې به صبر کې او که دنیا کې در چا زیاتې او که چا سره ظلم وکړو الله ته سپاره صبر کوه بس ته ګوره چې الله درله بدل اخلي او که الله درله بدل نه اخلي که تا نه چا څپېړه وویستله او تا هم ترې څپېړه وویستله نو ستا څپېړه به سي ته صبر وکړه الله ته وسپاره چې الله ته له څپېړه وباسي چې پته ولګي انسان به څه څپېړه یو نیک سړی چې ته په لاره روان و ښځه او خاوند ورله په مخه وره ده ښځې او خاوند یې خشته ښکلې مدېداره جامې چور دقسې خټې دي لکه دا اوس چې باران دی د هغه ښځې او د خاوند یو بل سره ډېره مینه م وه تاریخ لیکي دې نیک سړي غریب خیال نه و چې ته پیروانه ولګېدل او د هغې نه څاڅکي د خټو دارې اوچتې شوې د هغه ښځې په جامو ور پرېوتې بس د ښځې هغه خاوند خو برن شو اوس ښځه هم ورسره روانه ده بعضې سړي خو ښځې ته هم ځان ښیي که نه چې زه هم تیسمارخان یم هسې له دو پیسو نه و د ښځې مخکې غوبل کوي چې زه خو هم څه شی یم که نه صاحبه ښځه ورسره ده او دې صاحب هم برید ته وکړي دي په لاره روان دی او په ښځې په جامه د مخکې خټې هم پرېوتې او د فقیر نه غریب نه پرېوتې ښه تا په قلار نه ګرځې زما په ښځه دې خټې راوغورځولې جامې دې وله خرابې کړې ورغرې واله او د هغه
نیک سړي نه د هغه فقیر نه یو مضبوطه څپېړه وویسته چې په لاره ځي په قلار ده. ګوره زما دا معشوقه او دا لیلا د جامې دې د خټو ډکې کړې ښځه خوشحاله شي. زه سړی خو مې تکړه دی، زما د جامو د خټو بدل خو یې واغېسته، یوازې کور کې برې نه تاوئ بار هم تاوئ، هم خوشحاله شوه. دې غریب څپېړه ولګېد، حالانکې د هغه په قصد خو دا خټه نه وي، ورشتې انسان دی نو. دې روان و په لاره مخ مږي دوی کور ته لاړه. اوس هلته دوکان کې یو سړی ناست دی، یو الوی د الوا پخوي، باران دی هغه نیک سړی دی هغه الوی یم او یره نن خواړو څوک رانه زما دې دوکان ته، یره که الله چېته یو نیک سړی راوسته هر څوک چې ښه مزېداره خشته الوا به هم پې خورم او پیګ مې ګرم کړي د جام پیب هم پې څکم، هر څوک چې نیک راغی خدای پې دې ورپېښ مخې مګه څپېړه یې خوړلې وه چې څنګ پې ورپېښ شو. هلکه دې خوا راشه چې راغې دا الوا مه خوره، ما لکې دا فرض کړې وه چې هر څوک هم راغي نو زه به وله ښه مزېداره الوا هم ورکوم، یو جام پیب هم پې څکم، دا الوا مه خوره او دا ښه مزېدار ډک جام پی دا مسکه، الوا مه خوړه او پی مسکل او څه وایي یا الله ناشنا خدایي دې ده. کله مې په څپېړو وې څپېړې راکې او کله را باندې حلوا خورې او پی را باندې څکې، خدای په دواړو کې تا نه خوشحاله یم، الله دواړو کې در نه راضي. هلته هغه سړی چې کور ته څنګ ننوته سره د ښځې خپلې بالخانې ته ختل، چې ختل بره روانو اوس دې خو جوش کړی چې ما خو نن ښځه ډېره خوشحاله کړې ده او د سړي نه مې څپېړه ایستله په وړو نه راخطا چې لاندې راوغورځېد مړ شو. خلک رالل په سړي څه چلو شو، ښځه یې وایي یاره داسې کار دی نور څه نشته، خو په لاره یو سړي نه څپېړه ایستله لکه چې هغه خیرې کړي دي. هله نور غرق نه شو، دی خو مړ شو خو نور غرق نه شو، سړی چې ته پیدا کړې چې معافي ترې غواړو. دوی ورپسې روان دي، هغه د الوی دوکان کې ښه مزېدار په پخپاړولی ده، الوا هم خوري او پی هم څکي. وی دا سړی دی، وی یاره موږ معافي غواړو، هغه تا نه هغه سړي څپېړه وویسته هغه مړ شو، پوړو نه راپرېوت، خو که څه خیرې دې موږ ته کړي نور هم معاف کا، هسې نه نور برباد نه شو. او ورته څه وایي ناشنا ټکې ورته وایي، وی داسې کار دی هغه ښځې ته وایي، وی تا سره د خپل خاوند مینه وه نو تا ته ما خټې در وویشتې، نو ما خو په قصد نه وې در ویشتې خو خټې در ولګېدې، نو تا سره د خپل خاوند مینه وه نو ما نه ستا په وجه څپېړه وویسته، نو ما سره د خپل رب مینه وه که نه، تا د خاوند نه څپېړه وویسته، تا خپل خاوند خفه شو، په ما خپل رب خفه شو، که خبره خلاصه شو. چې ښځه دې خرابه شوه دا دوزخ دی دوزخ، خو چې ښځه دې خرابه شي ګزاره به ورسره کوې، نو د ګزارې نه بغیر خو بله چاره نشته، څه به کوې ورسره. یو سړي ښځه به ډېره زیاته خرابه وه چې کور ته به راغې جګړې به وي او مصیبت به و، دې غریب به ستړې راغې یا ښځې نو ما خو ستړې رالمه خولې را باندې ماتې دي، بدبختې خو په کار خو دا دي چې ما له اوبه راکړې، جامې راکړې چې بدلې کړمه، به بوزې راته ووې ګرمي مې شوې ده، نو چې راننوځم نو ملک په مخ اغشتي، نو په کور کې مې هم ګزاره نه کېږي، بار څه وکړمه ګزاره به یې کوله. ډېرو خلکو مشورې ورکړئ، وی طلاق وله ورکړه، وی چې طلاق ورکړم دې سره زه ګزاره کولی شم، بل څوک ورسره نه شي کوی، دا به څه کوي خواره. ګوره دې ته انسان وایي. د شریعت چې کومې تقاضي دی هغه مې پوره کړه، سمېږي نه، نو چې نه سمېږي نو زه ورسره څه وکړم، که پرېږدم یې ما ته پته ده چې بل څوک دې سره ګزاره نه شي کولی، په لارو کوڅو کې به خاورې روغړېږي نو بس پرېږده، هر څه چې زما سر نه راغلی ده. اخره کې هغه ښځه مړه شوه، دا سړی مړ شو، دا سړی مړ شو چې مړ شو چا په خوب کې یو نیک سړي په خوب کې ولید، وی الله راسره څه وکړل، یاره وی چې ور مخامخ شوم الله ته، وی رپېدم دا ولې مې رپېدل چې خدای ته به راسره څه کې، وی الله ما ته وی چې بنده مه یارېږه فکر مه کوه، زما د یو مسلمانې ښځې چې زما بنده وه بندګۍ مې وه د هغې په تکلیفونو صبر کړی دی، نو چې تا د هغې په تکلیفونو صبر وکړو زه به ستا په ګناهونو صبر نه کوم، ځه نیغ په نیغه جنت ته. بهترین صفت دی صبر، خو چې انسان کې وي. عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي یو ځل ډیوه مړه شوه په کوټه کې، وی چې ډیوه څنګه مړه شوه، وی نبي علیه السلام مبارک وی انا لله و انا الیه راجعون، وی ما چې صاحب دا خو یو فوټې ډیوه ده، اوس به بیا تیلي وهم او دا به بله کمه، نو په دې تا انا لله وی په ډېر صبر وکړه. وی عایشې که دا د ډیوې دا رڼا ده دا هم د الله له طرف نه ده، او که د دې ډیوې دا تیاره کېدلې دا هم د الله له طرف نه ده. عایشې چې پوټې غوندې مصیبت هم درته پېښ شو فورا په هغې صبر کوه، رب العالمین ته رجوع کوه، رکوټې مصیبت پسې غټه را روانېږي. نو قرآن شریف کې الله فرمایي انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. دو معنی زموږ علما کوي چې کوم خلک صبر کوي
هغه له به الله بېحسابه اجر ورکوي، ډېر زیات به ورکوي. او بغیر حساب بله معنا ده چې حساب کتاب به ورسره نه کوي، مفتو کې به رب العالمین جنت ته ور داخلوي. اوس وروڼو صبر درې قسمه دی. یو خو دا عام صبر دی چې سړي ته مصیبت او تکلیف ورسېږي او دی پې صبر وکړي. او دویم صبر عبادت باندې ټینګېدل، دې ته هم صبر وایي. لکه د الله د طرف نه پتا منځ فرض دی، روژه فرض ده، زکات فرض دی، او ته پې ځان صابره کې فریاد نه کې اوهو زه به پیسې ورکوم او دا خو بلا پیسې به زمانه کمې شي، او زه به حج لځم دا خو بلا پیسې به زما ولګي. نه د الله په تابعدارۍ صبر وکړه صبر. او دریم صبر څه دی؟ د الله چې د کم څیز نه ته منع کړی چې کم حرام څیزونه دي د هغې نه ځان صابره کړي. پردی مال درته پروت دی، زړه دې ورته راشي چې اوس خوشته دی، نه راشي اوچتې کا او بیا څه صبر وکړي چې نه دې نه هم د الله صابر کومه. خلک وایي مې ته صبر کو، د دې ګناه نه مېړه صبر کو، د دې نارواو نه مېړه صبر کو. نو د ګناه نه او د نارواو د حرامو نه لږ ټینګول دې ته هم صبر وایي. دا درې قسمه صبر دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمره صابره شخصیت، او بیا د هغه نه پس د هغه صحابه کرام د هغې عمره صابره شخصیتونه دا په مخ د ځمکه نه دي تېر شوي. حضرت ابو ذر رضی الله عنه یو ځل، حضرت خباب رضی الله عنه یو ځل نبی علیه السلام له راغی. د بیت الله مبارک خوا کې پیغمبر علیه السلام مبارک ځان ته څادر اچولی و، هغې ته یې ډډه والې وه. راغی او په جړه و کافر والې و، ډېر زیات تکلیف یې ورته رسولی و. وی د الله رسوله وی ته دعا نه کې، دا وګوره زما دې وینو ته او زما دې زخمونو ته وګوره، زه خو عبادت نشم کولی دې ظالمانو د لاسه، که عبادت کوم او الله ته ودرېږم نو دا ظلم را سره کوي. حضور پاک مبارک چې د هغه حالت ته وکتل نو سترګو مبارکې د اوښکې نه ډکې شوې. وی ګوره صبر وکړه، الله به داسې ورځ راولي، داسې ورځ چې د کوفې نه به یو ښځه را روانې مدینې منورې ته، او داسې امن به داسې امن چې دغه ښځه به د الله نه ما سوا د بل چا نه یېرېږي، کولو به د الله عبادت کوي. او تاسو به داسې ورځې ووینئ چې دا اسلام او دا دین به الله ذوالجلال د دنیا ګوټونو ګوټونو ته ورسوي. خو لږ صبر وکړئ. او زما نه مخکې چې کوم خلک تېر شوي دي، نبي علیه السلام وفرمایل وی هغه به یې رونیول نو په وجود به یې وله میخونه ټکوال، وی وجود باندې به یې میخونه ټکوال، په هغې کې هغې صبر کړی دی. او داسې خلک هم تېر شوی دی چې په سر به یې وله اره کېښودله او تر خپو پورې به یې اره به یې کړه، تر خپو پورې به یې وله ارو چلوله، او د الله دین یې نه دی پرېښی، په هغې باندې هم صبر کړی دی. واقعي د صحابه کرامو هغه صبر اسلام او دین کوم ځای ته ورسو؟ د دنیا ګوټ ګوټ ته اسلام او دین خور شو که نه شو؟ او د حدیث دا راوي په خپله وایي، وی ما دقسې یو ښځه په خپله ولیدله، وی په سر یې رکوټې پڼ شو پروتو او د کوفې نه روانه او مدینې منورې ته. هېڅ بې غمه، نه د شر مخ نه یېرېده، نه د زمرو نه یېرېده، نه د ډاکواو نه یېرېده او نه د کافرو نه یېرېده. مې چې وګوره د حضور پاک مبارک هغه پیشنګویي ما ته رب العالمین په خپلو سترګو وښود. یو روایت کې راځي چې د قیامت پر ورځ به الله آواز وکړي، الله به آواز کړي چې ای بندګانو چې د چا په الله حق ارادې چې الله ول خپل حق ورکړي. خلک به حیرانې چې په الله د چا حق کم دی. که مونږ وایو چې مونږ عبادت کوو نو دا خو الله طاقت او توفیق را کړی دی، که مونږ له الله په دې لاسونو کې طاقت او توفیق را نه کړي نو مونږ عبادت کولی شو؟ وی خلک به حیران شي چې په الله د چا حق کم دی. په دې کې به دوباره آواز چې هغه خلک چې په دنیا کې تکلیفونه او مصیبتونه پې تېر شوي دي او دوی پې صبر کړی دی، نو په هغوی حق په الله شته هغه دې را مخکې شي. نو د دنیا دا مصیبت زده او دا بیماران او رزدونان او تکلیفونه والا به ټول را میدان ته شي. الله وایي تاسو سره ما وعده کړې وه چې بې حسابه به دله جنت در کومه، ستاسو په ما دا حق پورې زما په دې غاړه کې دا حق بند دی، زه بې حسابه جنت ته داخل شي. نو مخکې نه به د صبر سوال نه کوې، بلکل دا ګناه ده، دا ناجایز دی. ځکه صبر د مصیبت نه پس راځي. ته ما له خدای صبر راکړې، د هغې دا مطلب چې مصیبت راکړې چې صبر پرې وکړم، دا منه ده. درې قسمونه د صبر دي رونو. عام صبر مونږ دې ته وایو لکه سړي ته مصیبت او تکلیف پیښ شي او دی پې صبر وکړي. نو چې چا صبر وکړه انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، الله بدله اجر او ثواب ورکوي بغیر حساب. دوه معنی دي، یو دا چې حساب کتاب ورسره نه کوي، بې حسابه بیا جنت ته ولیږي، او دویم دا چې دومره ثواب به ورکړي چې د هغې اندازه به نی معلومه، لکه مونږ پښتو کې وایو لکه بې حسابه پیسه ده ورسره، نو بې حسابه الله به اجر او ثوابونه ورکړي. صبر بهترین شی دی، الله پې ډېر زیات خوشحالیږي. په تکلیف او په مصیبت کې د کلم صبر وکړه،
الله پہ خوشحالیږي دنیا کې هم پې ورکړه کوي او په آخرت کې هم پې ورکوي حضرت یوسف علیه السلام چې کله رونو د پلار نه جدا کړ او د لوبو په بانې بوته هغې ورته صلاح کړې وه د دې پلار خو د یوسف سره ډېره مینه ده او ډېر یې خوښ دی او موږ سره هغه همره مینه نه ساتي اورېږه دا یوسف د مخې نه اخوا کړو نو د پلار مینه به موږ سره ډېره شي قمقل و قمقلتوب یې کو دا ورته پته وه چې د ما پلار پیغمبر دی او الله پیغمبر خبرې د دې چالونو نه به دې خبرېږي خو بعضې وخت کې سړی شیطان دوکه کی او یو کارو کې دی وی ما نه به څوک خبر نشي حالانکه خامخا الله خبرول کوي بندگان پې خبر شي پلار لرالل او یوسف علیه السلام یو ډېر خشته خوب لیدی انی ارا فی المنام انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین پلار تراغی بابا ما خو 11 ستوري او نور او سپوږمۍ ولیدل چې ما ته ټیټ شو په ځمکه راته پرېوتل پلار خو پیغمبر و بچی ګوره چاته غږ ونه کړي زما سم در سره مینه محبت دی رونه به در سره حسد نورم زیات دي خیر هغه خوب ښکاره شو د رونو حسد یې نورم زیات شو الله حسن هم ورکړی و ناشنا ځکه حضور پاک مبارک فرمایي چې زه کله بره معراج ته لاړم یوسف علیه السلام مې ولید د ټولې دنیا د مخلوق د حسن نیم الله غله ورکړی او دا نیم الله په دې مخلوق تقسیم کړی دی نورونه یې رالل پلار ته یې وی چې بابا موږ ځو لوبو له ځنګل ته ځو او منډې ترړې او خوشحالي کوو سیل او سیاحت کوو دا یوسف موږ سره پرېږده نه بچې دی خو زه نه پرېږدم هسې نه شرمخې ده نه ونه خوري دې علاقه کې شرمخان ډېر زیات دي نه بابا موږ به د حفاظت کوو دا خو زموږ رور دی او زموږ کشر رور دی او ستا ورسره ډېره مینه ده او موږ هسې ځو نو دې موږ سره پرېږده دې به هم لږ خوشحاله کړي او سیر و سیاحت به وکړي پلار یې رضا کو یوسف علیه السلام یې بوت د پلار مخکې به یې ښکلو ځان ته به یې رانږدې که او چې کله یې ځنګل ته وویسته نو کله به یې ځمکې له راوبره او کله به یې دې څپېړه ایسته او یو شال کوي په دغه علاقه کې هغه شال کوي ته یې جامې وویستې او بربنډ یې ورغوځار کړه کمیس یې ته وویست او بیا یې ښکار کړي چې د سارانۍ چیلې وغیره یې ښکار کړي و د هغې په وینو کې د یوسف علیه السلام هغه جامې ککړې کړې او یوسف علیه السلام له هغه جامې راوړې او یو قول کې دام راځي چې یو شرمخې چې ته رانیولې و هغه یې تړلې و هغه یې یوسف یعقوب علیه السلام نه راوستو بابا وایي موږ لوبې کولې او هغه یوسف هم د جامو سره پرېښی و شرمخ راغی و هغه یې مات دی جامې دې وګوره دا وینه ده دا ستا د بچي وینه ده دومره قمقلانو ګوره دا کوم سړی چې د غلا کار کوي او د دوکې کار کوي که نه او دروغ کوي نو دا فارسی بانان وي دروغ ګوره عقل نه باید د ده نه دماغ تښتېدلي عقل چې تښتېدلي کمیس روغ و روغ چې دله یې راوړه یعقوب علیه السلام وی ناشنا شرمخ دی دونه هوښیار دی چې زما بچی یې خوړه او کمیس یې ترې روغ ایسته حالانکې پکار و چې دا کمیس یې لږ ځای په دی شلولی وی او بیا یعقوب علیه السلام سره دومره ظلم د دې د پاسه مکه پکار نه و چې دا کمیس یې وله راوړی وی لکه دا د یعقوب علیه السلام د خفګان لویه ذریعه وه او د بچي وینه لکه د هغه وینه نه وه خو دا ستا د بچي وینه ده وی یعقوب علیه السلام د هغه شرمخ نه تپوس وکړو چې تا زما بچی ولې ماتاو وی قسم دی که ما ستا زوی لیدي مې په سترګو زه خو دوی رانیولې یم په جال کې او تا لی راوستم زه ستا د زوی نه څه خبر یم بهر کیفه یعقوب علیه السلام باندې غم راغی د خپل بچي الله یې د داسې غم نه مسلمان وساتي ګرانه خبره ده لوی غم پرې راغی او هغه کمیس به یې رایسته او کله کله به یې ورته کتل هغه د زوی هغه کمیس او هغه به یې د سترګو پورې مږه او د مخ پورې به یې مږه لیکن بچو ته یې اسم ونه وی څه وی والله المستعان على ما تصفون بچې که تاسو ما ته څومره غلط او دروغ هم وایې که نه هر څه چې وایې بس زه د الله نه امداد غواړم انشاءالله الله به دمه امداد کوي وابیضت عیناه من الحزن وهو کظیم قرآن حکیم کې الله وایي د غم او د جلا د وجې سترګې سپینې وتښتېدې نظر ترې لاړون شو په سترګو لیکن فریاد نه کوي باس دقه دوه ټکي وایي والله المستعان على ما تصفون تاسو چې ما ته هر څه دروغ وایه الله نه به امداد غواړم او صبر به کوم اوس ګوره د صبر کمال ته ګوره چې د قافله الله را
په دې لاره راوسته قصه اوږده ده پوره قصه درته نه کوم خو دا مقصد درته بیانو هغې اوبو پسې تکل کو یو کوي ولیده خوشحال کیو بورقه یې ورښکته کړه که اوبه پکې چته او چې دې سینګ ورغورځو جبریل علیه السلام د کوي په غاړه کې ورته ولاړ و دې کلک ونیوه او د کوي په یو ګټه باندې ښه مزېدار په ارام کېنو او د جنت یو کمیس هغه یې ورته په غاړه کې واچو بعضې علما لیکي وی دې غاړه کې د یعقوب علیه السلام یو کمیس وله په دې غاړه کې داسې را تاویز کړی غوندې و په دې غاړه کې پروت و خو دته پته نه وه وی اقه وله جبریل علیه السلام اوس پر د هغه د ریخمو کمیس و هغه یې ورته په غاړه کې واچو چې برقه یې ښکته کړه او هغه برقه راښکه یوسف علیه السلام به پورې نښتې و حیران شو لال د قافلې هغه مشر ته وایي دا ماشوم د کوي نه راوویسته ډېر ښایسته او خوبصورت هلک دی روانو مصر ته مصر کې یو وزیر دی عزیز مصر په هغې خرڅ کړو رونو خبره دې ته ورسېدله چې د هغه عزیز مصر د ښځې ورسره مینه محبت پیدا شو او دې ته نوبت ورسېد یوسف علیه السلام جیل ته پکې ده د جیل نه رب العالمین راوویسته بادشاه خوب لیدو او د خوب تعبیر چاله نه ورته او یوسف علیه السلام د تعبیر ورته په جیل کې یو دوه د باچا نوکرانو هغې بادشاه ته وی وی یاره یو الک دی زموږ دوست دی په جیل کې پروت دی هغه لسته دې تعبیر ښه زبردست مهارت ورځي وی ری ولې ری وسته د خوب هغه تعبیر بادشاه ته وی او د یوسف علیه السلام د علمیت اظهار پرې راغی چې دا خو ډېر لوی عالم دی او ډېر پوه دی او تپوسونه یې ترې وکړل نو ځان سره د زراعت وزیر مقرر کړ او بالآخر د مصر د ټولې علاقې رب العالمین یوسف علیه السلام بادشاه مقرر کړ دی خوا یعقوب علیه السلام د الله نه صبر هم کوي او جاړي غریب سترګې هم سپینې شړندې شوې په دې علاقه قات راغی او یوسف علیه السلام داسې تعبیر بادشاه ته ایستی و د خوبه وی ته شا به غله کره او هغه سنباله په دې علاقه قات راتلو والا دی ټول خلک به هم تاله راځي نو د یعقوب علیه السلام په علاقه باندې قات راغی بچو ته بچو لاړ شئ چې ته غله پیدا کې وی بل ځای خو نشته خو د مصر باچا سره غله شته ورځو به څه زړې سرمنې او کیړې او دا زاړه باڼه قیسې یې واخېستې او مصر ته لاړ اوس دې پېژني نه چې د مصر بادشاه خو زمونږ هغه رور دی چې مونږ کوم کوی کې غورځولو الله بادشاه ته را رسولی بادشاه سلامت مونږ راغلي یو د کوم ځای نه راغلی یې مونږ صاحب د کنعان د علاقې نه راغلي یو زمونږ پلار دی یعقوب یې نوم دی او د الله پیغمبر دی او په سترګو ړوند دی مونږ له غله راکړه ویې پېژندلو دا خو زما غرونه دي که چې کوی کې غورځولو نوکرانو ته یې ورکړې وله غله او داسې غله وله ورکړې چې ډېره وله ورکړې او کوم سامان دا کوټه پیسې میسې چې راوړي دا وله واپس بوجو کې بندې کړې او یو ورور ورسره و د یوسف علیه السلام خپل سکر و بنیامین هغه بنیامین چې دی نو دا چې په کوم جام باندې به دوی په پیمانه باندې غله ورکول هغه د سپینو زرو جامو وی دا د هغه په هغه بوجه کې بنده کې چې غله یې وله سینګه ورکړه او دوی روان شو نو هغه سړي اواز وکړو د بادشاه جام روک شوی دی چا سره به جام دی راغلی مونږ څه غله خو نه یو مونږ خو د یعقوب علیه السلام پیغمبر بچي یو وی نه مونږ بوجه یې لټه وراکې جام تاسو پټ کړی تاسو غله یې نه نه مونږ خو غلا نه ده کړې وی ښه که راووت څه به که چا سره راووت وی که د چا په بوجه کې جام راووت ابه ستاسو غلام هم رایې دا زمونږ د پلار قانون دی ډېره ښه قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي د هغه نور ورونو بوجې لټولې مخکې شروع کړل چې دې شکیان نه شي یو یو یې لټوله هم د هغه خپل سکر ور بنیامین په بوجه کې جام راووت مونږ راته نه وي چې تاسو غله غلام کړی ده دې به اوس پاتې کوم زما مرایې به زما غلام دی هغې ورته وایي نه دا چېرته کې د دې یو ورور خو مخکې مونږ نه شر مخ خوړلی دی او که دې هم پاتې که نو پلار به یې څه وایي چې مخکې م د دې یو ورور روک که اوس ماله بل روک که مونږ نه بل پاتې که خو دې پرېږده وایي نه 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 چا په بوجه کې چې جام ختلی دی حقه به دنه پاتې کو مجبوره شو خواران لاړل پلار نه بابا وایي ستا غزوي مونږ څو کړو نو جام یې پټ کړه د باچا باچا ځان سره پاتې کړه او مونږ دروغ نه وایو د قافلې والا نه تپوس وکړې که ته به مونږ بې اعتباره د قافلې والا نه تپوس وکړې غریبان دویم غم راغی یو پې د یوسف علیه السلام غم او دویم پې دا غم راغی چې غله خلاصه شوه دی وی بابا مونږ ځو د مصر هغه بادشاه له لږه غله ترې غواړو پلار ورته څه وایي وی بچې لاړ شئ د هغه رور خبره م راوړی
یوسف هم تاسو چته وګورئ که را پیدا شي یاره بابا خو تو مغه د یوسف یادول کې دې خو پته و چې یوسف مونږ کوی ته غورځولی دی به چې کوم ځای جمدې وي تو مغه خبرې کې ځان وجنې د غم نه یوسف نوم پرېږده او دا بل به وګورو لاړ به شو یعقوب علیه السلام هغه خپل لور چې پاتې که بنیامین هغه یې پوه کړه ویرونو ته غږ مه کوه زه ستا خپل لور یم یوسف چل جوړومه پلار هم راولم او مور هم راولم چې دې سینګه رالل کېناستل د مصر بادشاه مونږ راغلي یو او مونږ ډېر غریبانان یو ته مهرباني وکړه یو خو مونږ له غله راکړه او بل دا دی چې زمونږ پلار دی ډېر بوډا دی په سترګو ړوند دی مخکې یو ورو زمونږ یوسف مونږ نه شر مخ خوړلی او هغه بل لوران تا پاتې کړه نو دا هم درنه درخواست کوو چې مهرباني وکړه دا ور مونږ له راکړه چې پلار پې تسلي کوي وی ستاسو بل لور څوک و وی یوسف یې نوم و هغه کوم ځای و هغه مونږ ښکار له تلي و ښکارم کوو سیلم کوو شر مخ وتښته و ښه دې بادشاهانو په دې سر باندې روبه نچولو چې د هر چا سترګې دي په دې مخ ونه لګي او روبه یې ورته پورته کړه وی تاسو ته پته ده چې تاسو یوسف سره څه کړي شرمخ تختولو که تاسو سره ظلم کړو خو چې دې مخته وکتل انک لانت یوسف وی ته یوسف یې څه بس پوه شو موږ نه غلطي شوې ده موږ معافي غواړو حضرت یوسف علیه السلام هېڅ سزا وله ورنکړه حالانکې دغه وخت د مصر بادشاه که بل سړی به پولیس ته چې جیل کې واچوې دي خو زه په خپل نیت کې وجلې یم او سمې برابر کې وې ډبوئ نه یې ورته ونه وې وی وروره موږ معافي غواړو تعالی الله په موږ بهتري او فضیلت درکړی دی موږ معافي غواړو موږ معاف کا وی ښه داسې وکړې معاف یې زما دا کمیس والی او دا زما پلار له یو څه او زما د پلار په دې مخې ور واچوې الله به مې پلار جوړ کړي او پلار مې مور تاسو ټول خاندان مصر ته راځئ دلته به ما سره اوسېږي قافله روانه شو واپس هلته یعقوب علیه السلام خو پیغمبر دی په هغه خوشبویي لګي هغه خپلو د کور خاوندانو ته وایي انی لاجد ریح یوسفه لولا ان تفندون که تاسو ما ته قمقل نه وایه که نه او ناپویه راته نه وایه نو یو خبره درته کوم وایه بابا په ما د یوسف خوشبویي لګي وی همغه یوسف ته یادې انک لفی ضلالک القدیم همغه زړې خبرې کې همغه یوسف یادې بس یوسف یېر کا وی ګوره په ما د هغه خوشبویي لګي که نه اوس به تاسو بیا وایه چې دې بوډا شوی دی او دې نه پوهېږي خو چې قافله راورسېده او د یوسف علیه السلام رونه رالل او د یوسف علیه السلام قمیص یې راواغېشت او د یعقوب علیه السلام په مخ یې ورغورځو فرتد بصیره خدای پاک جوړ کړ د یوسف علیه السلام هم معجزه و او د یعقوب علیه السلام هم معجزه وه وی ما درته نه وي چې ما له الله پویه را کړې ده او تاسو پې نه یې خبر هغه کمیس د یوسف علیه السلام چې دوی په وینه رنګ راوړی پلار له او صبر یې وکړو او د هغې کمیس د بویولو د وجې نه یوسف علیه السلام بچي پسې ړوند شو هم هغه کمیس د یوسف علیه السلام بل کمیس چې د هغه په وجود لګېدلی و هغه راغی او د یعقوب علیه السلام د جوړېدو ذریعه وګرځېدل صبر یې وکړه صبر ورو کمیس به یې بویه و ښکوله به او صبر به یې کو د هغې صبر الله دا مرتبه ورکړه الله په سترګو هم جوړ کړو الله اجر او ثواب هم ورکړو او یوسف علیه السلام څومره چې رونه ورسره د مور او د پلار نه ټوله قافله مصر ته لاړه مصر ته ورسېدله هلته مصر کې یوسف علیه السلام د هغه وزیران او د هغه خلک استقبال ته راوتي دي چې نن زموږ د مصر د بادشاه مور او پلار او د مصر د بادشاه رونه را روان دي استقبال له ورته ولاړ دي او چې څنګه دوی رانږدې شو نو دا مخکې امتونو کې دا وه چې د تعظیم سجده به مشر ته خلکو کوله د عبادت په نه ور تعظیم به زموږ امت کې دا حرامه ده ټولو ته په سجده پرېوتل وی بابا وی ما چې کوم خوب لیدو چې 11 ستوري او 9 سپومې ما ته ټیټ شوي دي او ما ته په ځمکه پراته دي وی دا د هغه خوب تعبیر ووایي مور او پلار یې اوچت کړل ځان سره یې په تخت باندې کېنول تخت شاهي ته ورسېدل رونه یې ټول معاف کړي ما معاف کړی دی نن نه پس چې دا ذکر ونه کوي چې موږ سره زیاتې کړې دی او تا سره هم ظلم کړی دی او موږ پلار سره زیاتې کړی دی پلار هم ولې د الله نه دعا وغوښته یوسف علیه السلام ولې دعا وغوښته دا د صبر کمال و د صبر د عافیت سوال به کوې چې خدای د مصیبتونو نه مې وساتې خو چې کله مصیبت راشي بیا د صبر سوال کوه او صبر هم کوه دعا کوې چې الله په موږ رحم وکړي خدای پاک دې موږ د هر قسم مصایب و مصیبتونو تکلیفونو نه پامن کې وساتي که په چا څه مصیبت تکلیف نه خدای دې تې وساتي او که په چا څه تکلیف مصیبت غمونه الله دې ولې صبر ورکړي
الله که څوک مردگان وفات کړي مغفرت نصیب خدای که څوک قرضداران قرضونه اخلاص کړي زمونږ د حلال رزق نصیب د آفتونو بلیاتو مصائبو او د هر قسمه غمونو الله مونږ محفوظ کړي زمونږ په دې وطن کې پروردګار امن او امان راولي او زمونږ په دې وطن کې په دې ملک ټولې ملک الله د قرآن او سنت نظام راوستلی دی چاته څه قسمه غم او تکلیف دی ولا په خیر او په خوشحالۍ بدل کړي ته زمونږ نه راضي شي اخر وخت کې په خولي دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله. شیخ صاحب دا یو صحیح سوال کوي سړی څلور رکعاته لمونځ کوي امام هغه دوه رکعاته کوي دوه رکعاته پاتې دې چې د دوه رکعات تر پاسین دی دا څه لازم نه او دی وي سبحانك اللهم دی وي هغه نه شروع کی بل مرګ سوال کې ولک په خور کرلال خو د لاسه ونیو د کورې بار کو اپا غصه کور تراغ خپل خځې ته وی چې زه خو خور د کور راوشلم چې زه مړ شم نو زما مخ به زما خور ته نخې که چېرته زما مخ ورته وښودو نو ته بیا په ما باندې طلاق نه دا خبره خطا ده چې دې مړ شو خو داسې لاړه قصه خلاص سره او دا هسې زمونږ د جاهلیت خبرې دي که زه مړ شم نو زما مخ پلان کې ته مخ آیا او زه به د چا پلان کې مخ ته ونه ګورم نه په دې وصیت باندې څوک عمل کولی شي او نه په دې وصیت عمل پکار دی او نه دا خبره پکار ده ګوره ما راته اوس صبر پکار دی یو قد چا سره زیاتي وکړي دا اول خو دله زیات نه پکار چې د کور نه یې ویسته دی ظلم او زیاتې کړی دی خو بهر کې بیا نور رشته دارانو له پکار چې ولې روغه صلح کړې خو که داسې ونه شوه نو دا خبره خطا ده چې د ما مخ له نه راځي او که د ما مخ یې وکړه ته په ما طلاق چې دې مړ شو خو داسې هم لاړه واله. ګرانو محترمو اورېدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 328 نمبر کیسټ کې تاسو د سفر فضایل واورېدل دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرے گیٹ اشرف روڈ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12 स्पेशल फरमाइश द नातवान हाफिज बशीर जान अरमानी.